د ملکنډ درګۍ قدم خیلې په سرکاري پرایمري سکول کې په مختلفو امتحانونو کې غوره پوزیشنې ترلاسه کوونکو هلکانو او جینکو ته د انعاماتو ورکولو په لړ کې درنه دستوره شوي. زده کوونکو څومره نمبر اخیستي تفصیل ګورو د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. په نهم او لسم جماعت کې غوره پوزیشن ترلاسه کوونکي طالب علمانو ته د انعاماتو ورکولو یو درنه دستوره په ګورنمنت پرایمري سکول قدم خیله کې ترسره شوه. ګڼ شمېر کې د علاقې ځوانانو د تعلیم پوهانو سره ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. اس ډي او محکمه تعلیم سب ډیویژن درګې سید زمین شاه مشر میلمه دستوري ته د بنا په وخت مشر میلمه سید زمین شاه، ماستر نعمت حسین، ماستر بختی روان، هډ ماستر نور حسین، ډاکټر مراد علي او د علاقې نورو مشرانو د علاقې د ځوانانو له داسې قسمه هلو ځلو ستاینه وکړه او د علاقې د پرمختګ لپاره یو لوی ګام وګرځاو او زیاته کړه چې د داسې قسمه دستورو تابع کولو سره به طالب علمانو حوصلې چوتي شي او د مقابلې رجحان به پیدا شي. هغوی زیاته کړه چې د علاقې ځوانانو له داسې قسمه دستورو تابع کولو سره به علاقه کې به تعلیمي پرمختګ کې زیاتوالی راشي. په دستوره کې د علاقې سره تعلق لرونکي د لسم جماعت 41 او د نهم جماعت 28 هلکانو جینکو ته په ښه پوزیشن اخیستو نقد انعامونه ورکړل شول. سید زمان سبا هم پښتون نیوز قدم خیله ملکنډ.